يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحسنت فرجها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت أو كما قال. رب العالمين بدنیا دا نظام چی چلی دیل یو نارینا پیدا کردی و بل زنانا یوازی پا سڑو باندیم دا دنیا نظام نه چلیگی او که صرف خزیوی سڑی و سرنین و بیام نظام نه چلیگی سڑی او خز دوالا اللہ تعالی پیدا کرل او سڑی تا جدا کارون اسپارلی شوی دی آغی که خزو لدخل نشتا آغا دا سڑی کار چه خزی کئی بعض مخصوص کارون نو خز بگناہ کئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوزے کی پہ لعنت ویلی دی لعن اللہ المترجلات اگا خز چیغی بازی دا سڑو اگا کارونا کئی کہ اگا دا سڑو سر مخصوص تی وی پدی خزو دی لعنتی او بازی کارونا داسی دی چی اگا دا خزو سر تعلق لری کہ اگا کار سڑی کئی نو بیانا روا کئی او اگا کارونا چی دا خزو سر تعلق لری کہ اگا که سڑی دخل کئی او سڑی اگا کارونا کئی نو پدا سے سڑوم نبی علیہ السلام لعنت ویلی دی لعن اللہ المخنسین من الرجال اغا سڑی چی اغی دا خزو اغا کارو نکی چی دا خزو سرا خصوصیت لری وی پا دا سڑو دیم لعنتی نو بازی کارون رب العالمین سڑو تسپارلی دی خزی باغی کے مداخلت نکی بازی کارون خزو تسپارلی دی سڑی باغی کے مداخلت نکی نو که سڑی او خزا دا دغی حدود لاند خپل جن تیرئی معاشرہ بم خچلیگی بندگان بم خوشحالی او لوی اللہ بم خوشحالی او که دا دغی اصول او دا دغی حدود لاند دی جن تیر نکی سڑی دا خزو کارونو کے دخل لری او خز سڑو پا کارونو کے دخل لری معاشرہ بم بیگڑوی نظام بطول برباد او تبئی او رب العالمین بم بخپئی نورو سنگ کی دا سڑی پر معاشرہ کی او مقام دے دارنگی دا خزم پر معاشرہ کی او مقام دے اس دا یو خبر تاسو تکوما دے کے با تاسو حیران شے چی سڑی دا اللہ رضاس حاصلی او جنت گٹینو لگا پگرانا مزل و تلگ اگد دے او خزک دا اللہ رضا حاصلی او جنت گٹی دیر پلنڈے گتلیش دا خزی پابندے زیادی دی نو اللہ و تا جنت آسان کرے دے دا سڑی پابندے کمی دی نو اللہ و تا جنت لگو نگران کرے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو خز چی دا درے کار کئی یو دا چی پینز منزو نکئی پینز منزو نکئی دروازے دویم دا رمضان روجی نیسی او زکاة خو مومن پا خز مالی نی فرض پی نی گنی پا بعضو خزو زکاة فرضی حجم خزی باندے فرض نی عموماً پا بعض خزو فرضی زکا دا مال او دا دولت اختیار من سڑیوی جہادم پا سڑو باندے فرضی نو دا خزو منز پاتے شو نبی علیہ السلام فرمائی چی پینز منزو نہ کئی او دا رمضان دا میاشت روجی نسی دوشو او دریم احسنت فرجها دا خپل اندام حفاظت کئی دا خپل حیا چاہتا نخکار کئی خپل
خپل عزت چاته نخکاره کوي، خپل اندامونه محفوظ ساتي، نو چې دا درې کاره کومه ښځه کوي نو نبی علیہ السلام فرمایي داسې نه وایي چې الله به وبخي، دا نه وایي. دام نه فرمایي چې جنت ته به ځي، نه، فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت، د دې ښځې چې د جنت په کومه دروازه داخلېدل خوښي نو په هغې دې ورننوځي. د جنت اته واړه دروازې ورته کولوي، هغې باندې ځي، که په دې بله ننوځي، که په دې بله دروازه ننوځي، که په دې بله دروازه ننوځي. اته واړه دروازې د جنت مکمل دې ښځې ته کولوي چې د دې خواخره چې په کومه دروازه جنت ته داخلېږي ور داخله دي شي. نو ورونو جنت ګټل د ښځې احسان شو، ګران نه دی، ډېر احسان، خو چې کم از کم د نبي علیہ السلام د وینا مطابق د دغې اصولو پابندي وکړي. او د دې پابندي ګرانه نه ده، ډېره زیاته اسانه ده. زمونږ ته د صحابیاتو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زمانې د بیبیانو حالات مخکې پراته دي چې هغې په کومه طریقه خپله زندګي او خپل ژوند تېر کړی دی. قسم دی چې د نبي علیه السلام وینا به راله که نه، هغې به په هغې کې هېڅ پروا نه ساتله، نه به یې د خاوند خیال ساته بیا، او نه به یې د بل چا خیال ساته. د دواړو جهانو سردار مبارک وفرمایل، په بخاري شریف کې حدیث دی، وی د اختر مانځله د ښځې ټولې لاړې شي. صحابیات تپوس کی دا اللہ رسولہ دا کمی ښځې چې پړونې نی بیا به څه کوي، ځکه غربتو وی بله ملګری ته خپل څادر ځان سره تو کې بودی دي، ضروري خبرې کوم ورته. وی دا الله رسوله بعضې زنانه چې هغې د اختر مونځ نه کوي بیا به څه کوي، وی هغې دې موځي، او چې کوم مونځ کوي نو هغې دې د سړو نه شاته د مانځه په ځای کښېني، او چې کومې زنانه مونځ نه کوي نو هغې دې د جومات نه د اختر د مانځه د ځای نه لږې ځان له کښېني، ودې دي ټولې بوډاګانې دې موځي، او چې کومې ځوانانې ښځې دي هغه دې موځي، او چې کومې پیغلې دي هغه دې موځي، او کومې ښځې چې هغه پیغلې لا نه دي خو پیغلتوب ته نږدې دي هغه دې موځي. سړی د اختر مانځله ووتل او زنانه م وتلې، او مقصې چې څنګه د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایلي. اوس خو زمونږ په وطن کې دا فیصله زمونږ مشرانو کړې ده چې ښځې به جومات ته نه ځي، ځکه د فتنې زمانه ده، د دې فتنې د دور د وجې نه دا فیصله شوې ده چې جومات ته مانځله به ښځې نه ځي. او د صحابو په زمانه کې باقاعده به جومات ته ښځې تلې، د نبي علیه السلام زمانه کې به هم تلې، او په داسې طریقه به تلې چې سړي به په مخکې صفونو کې او ښځې به په رسو صفونو کې ولاړې، باقاعده د جمع مونځ به کوو. خو چونکې وروسته هم د صحابو زمانه کې فتنې جوړه شوې، منافقین به ولاړو ښځو ته، او ښځې به هم جومات ته بعضې ښځې به داسې وې چې هغې به پردې پوره نه کوله. نو زمونږ صحابو دا فیصله وکړله چې بعض ښځې په خپل کور کې ځان لمونځ کوي او جومات ته یې نه راځي. زنانه صاحب رالی او عیدګاه کې مخکې سړي، ورپسې ښځې، او کمی ښځې چې مونځ نه کوي نو هغې دې یو طرف ته هغه کېناست. د دواړو جهانو سردار مبارک ورته خپل تقریر وفرمایه، سړو ته هم خپل وصیتونه وکړل او ښځو ته هم خپل وصیتونه وکړل، او دی وفرمایل وی ګورې ما ته الله جنت هم ښولی دی او ما ته الله اور هم ښولی دی، او په اور کې ما ښځې ګورې ډېرې لیدې دي، د سړو په نسبت مې په اور کې ښځې زیاتې لیدې دي. او دا ولې د الله رسوله ولې دې لیدې دي؟ یو بل مقام کې فرمایي نبی علیہ السلام صحابه ښځې ته تپوس کړي د الله رسوله ولې تا دا ښځې په جهنم کې ډېرې لیدې دي، په څه وجه به جهنم ته ډېرې ښځې داخلېږي؟ وی بکفرهن، دی به ناشکري کوي. یو صحابیت تپوس کوي یکفرن الله، وی د الله ناشکري به کوي، ځکه د الله کافي نعمتونه دي په مونږ باندې. وی نه، یکفرن العشیر، د خپل خاوند ناشکري به کوي، د الله به نه کوي، د خپل خاوند ناشکري به کوي. او بیا فرمایي نبی علیہ السلام لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا، که یو ښځه خاوند ورسره ټوله زمانم احساناتو کی، جامیم ورته راوړي، بیزارم وله راوړي، خوراکم وله راوړي، میویم وله راوړي،
او چې ښځه سوی نو هغه وله کوي. ټوله عمر او ټوله زمانه خاوند د ښځې سره ښه سلوک وکړي او خوشحاله وساتي. ثم رأت منک شیئا، او بیا داسې د دې نوک او د دې ګوتې د بند برابر لږه غوندې غلطي درنه وویني، لږه معمولي غوندې غلطي درنه ولیدل، لږه یو شی درته مثلا ویلو او ستا نه هېر شو، ما له خو د هغه شي د بازار نه راونهړه لاړې او دی نه ښځې هېر مې شو، ډېره معمولي خبره ده. نو دا سوی وی ما رأیت منک خیرا قط، یا سړیه تا نه خو ما په ژوند کې چېته ښه ورځ نه ده مونتی. دا د څوارلسو سوو کالو مخکې خبره د دواړو جهانو مبارک سردار کوي. هغه د ټول عمر ښه په هغه پوټې خبره لاړل برباد شو. سړیه وی په خپل ژوند کې مې درنه ښه ورځ نه ده مونتی. نو دقه ځای کې د سړي د اړه راوپړسېږي چې د خدای ظالمې دا کور کې چې اوسېږې ارام لال ما جمع کړل، خیرت مې په خپل خوار که مزې پکې تکې، دا جامې چې دی اغوستې دي او دا پیزار چې دی په خپو دی او دا سار او ماقام چې ډکېږي او دا خوراکونه او میوې خورې او چې څه دی خوښه یې هغه کې، هغه ټول هر څه برباد شو. پوټې خبره دی ونه منلې شوه. نو ښځې کې ناشکري ډېره زیاته ده. خفه کېږئ مه. ښځې ښه ښځې هم پکې شته، نیکان هم پکې شته، خو ناشکري ورکې ډېره زیاته ده جناب، او د خاوند ناشکري کوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کومه ښځه د خپل خاوند ناشکري کوي د هغه نعمت قدر نه کوي، دوزخ ته به ځي، جنت ته به نه ځي، دوزخ ته به بیا روان. خاوند خو چې څه ګټي چا لی راوړي؟ ښځې لی راوړي. دا زمونږ د دې زمانې نه بعضې خلک وایي که نه وایي ښځه او سړی وي د ټانګې دوه پله دي، ټانګې که یو پل وي هم کار نه کېږي، اگر اگس وی بیا کار نه کېږي تر څو چې دواړه پلونه ني، دواړه پلونه به نو کار به کېږي. نو بېشک دا خبره درسته ده، دا غلطه خبره نه ده. دواړه پلونه به د ټانګې، لیکن دا دواړه پلونه به یو بل سره یو شان رواني. که د یو پل نه دی هغه ټیر ووت نو بیا هم ټانګه نه شي تللی، او که د بل پل نه پکې هغه باړسونه ماړسونه مات شي نو بیا هم ټانګه نه شي تللی. څنګه چې سړی بار لګیا دی او د ښځې دپاره خپله زندګي د برباده کړه، د بچو دپاره خپله زندګي برباده کړه، حلال حرام نه پېژني او کور ته راوړي. دارنګې پکار دي ښځې له چې دا په کور کې دننه د کور نظام خوچلی، خاوند دباره ستړی ستومانه راشي. قسم قسم ښځې خو شته که نه، بعضې پکې نیکه ښځه چې خاوند دبار نه راشي زر ورته فورا کټ سم کړي، څادر ورته واچي، بالښ ورته زر سر ته کېږي، اوبه والا زر راوړي، د چای ضرورت یې د ډوډۍ ضرورت یې په منډه والا راوړي، ببوځي مبوځي د پکي مکي انتظام ورته وکړي. ولې خوار سار نه ماسپښینه پورې ګوټ کړی دی، چاري راښکلې ده، مزدوري کړې ده، دکانداري کړې ده، نوکري یې کړې ده، یا بار څه بل محنت له تلی ستړی ستومانه دی، نو ښځه ورته هغه خوشحالي ورکړي. قرآن حکیم فرمایي الله پاکه لتسکنوا الیها، وی ښځم دې له پیدا کړي دي چې ته د کور نه د بار نه کور ته را ننوځې او د ښځې ته ورنږدې شې، مخامخ شې او ته سکون محسوس کړې، ته خوشحاله شې. بار هغه چې څومره ستړیوالی دی هغه ټول ختم شو، هغه چې څه ستوماني در باندې راغلې وه هغه ټوله ختمه شوه. او کله دله په خپو دوه درې لاسه کېښودل او لاسونو باندې او په ملا هم درته دوه درې لاسه کېښودل او چاپي ماپي درته وکړله، نو سړی بیا لا خوشحاله شي، دمه شي دمه. او دا م وورئ، دا خپلو زنانو ته ووایې دا مسلې ورسوئ ورته. کومه ښځه چې خاوند ورته نی ویلې چې راشه ماله زور وکړه، زور خو پېژنئ که نه، چاپي ماپي پېژنئ که نه پېژنئ، چې ښځې خاوند ورته نی ویلې چې ماله چاپي وکړه، چې ورته ووایي چې وکړه هغه هم ثواب لري، خو چې خاوند ورته نی ویلې چې ماله چاپي وکړه او دا ښځه د خپلې خوښې نه راله او د خاوند له په خپو په لاسونو باندې زور وکړه او چاپي وله وکړه، دې ښځې له به الله د 7 تولو سرو زرو د صدقې ثواب ورکړي. ګوره مفتو کې جنت ګټل دي که نه دي؟ 7 تولې سره در دی پلار هم نشي خیرات کول، 7 تولې سره در خو څه کې ښځه میخکې خیراتې نه ورکوي، نو 7 تولې سره در خو لا لویه خبره. ته خو یو میخکې واله د 10 روپو وایي دا ښځې خرڅو چې کرایه در پسې در شغال کوي او که نه در شغال کوي. په کالو او په سپینو او په سرو خو ښځه ځان وجني،
نو دومره اجر بددي اوشي دومره ثواب رب العالمین ورته ورکی لکه اوتو له سره در کې د خیرات کړی ور خخذ جنت شوس دیندار خدا خوش اخلاق خدا د خاوند تابعدار خدا د الله تابعدار خدا دا جنت شو جنت تو ولا راله تا سکون محسوس کو اطمینان دې محسوس کو چې ډوړې تنظیم درته او خوشاله او تم خوشاله وي اخذم خوشاله یو شعر داسې راوړو چې هغه مناسب نه دی تا ته یو شان ټوکړه یاد کړې وه تا ولا د هغې نه بېکاره لره راوړه دیو نه وي چې خرابه دی راوړه هغه ساعت خوشاله شوه جناب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابي دی حضرت ابو طلحه رضی الله عنه او د هغه بیبي ده حضرت ام سلیم رضی الله تعالی عنها ور ښځه د خاوند دپاره وزیره ده وزیره که خاوند خطا کیږي ښځه خطا کوي او که خاوند په نیغه لاره ځي نو ښځه به یې په نیغه لاره بوځي دا ورته د غوږ مچی ده که نه بنګار ورته کوي خم ورته ښي او بدم ورته ښي د دواړو جهانو سردار مبارک سره دواړه صحابه دي ابو طلحه رضی الله عنه د ده بیبي ام سلیم رضی الله تعالی عنها ابو طلحه رضی الله عنه چې ته په سفر تللی چې واپس کور ته راغی نو ماشوم بچی بیمارو دی چې ته زوی بیمارو او دا سخت بیمارو خو چې دې سنګ ماښام راځي نو دغې وخت کې دا زوی یې مړ شوی دی کور کې نه دی بار دی زوی یې مړ شو چې دې سنګ کور ښځه نیکه ښځه وه ډېره انتهایي نیکه ښځه وه جناب یو ځل نبی د ابو طلحه رضی الله عنه راغی او خو دې ښځې ام سلیم څه د خوراک څه شته وی ولې وی د پیغمبر علیه السلام د رنګ مبارک ته چې مې وکتل نو د لوږې اثر مې محسوس ډېر زیات وږې مخ مبارک دی معلومېږي وی سړي اصل لږ شان شی شته یو 2.5 کیلو یا 3 کیلو خوشه لږ غوندې اوربشي دي او یو رکوټې غوندې چیلوکې ده کورنۍ ډېره پوټې نه دا شته نور ته نشته وی داسې چل وکړه چې دا ډوډۍ زر پخه کا او دا چیلوکې دی لاله کا نبی علیہ السلام را غواړو ډېر زیات اوږې دی او دی مخ مبارک ته چې ما وکتل رنګ ته نو رنګ کې د لوږې اثر هغه چیلوکې دا لاله کړه او ښځې هغه اوربشې ام سلیم رضی الله عنها په میچن باندې مهده کړلې او د هغې نه ډوډۍ پخې کړلې هغې نه څه لږې ډوډۍ پخې شوې او حضرت انس رضی الله عنه دی بچی دی پر کټېرې د ام سلیم او د ابو طلحه زوی دی هغه ډوډۍ راواغېسته او د لوپټې په یو طرف کې تاو کړه او ترخ کېدله کېښوده او باقي لوپټۍ راواغېسته او د دې زوی له سر نه یې تاو کړه وی لړ شه او نبي علیه السلام ته له ډوډۍ وښایه چې هغه پوه شي چې ګورې دغه 2-3 ډوډۍ دي هغې ته خو پته وه چې نبي علیه السلام خو ډېر سخي شخصیت دی اوس که ورته ووي نو ټول صحابه راولي او موږ سره خو دغه 2-3 ډوډۍ دي نورې خو شته دی نه حضرت انس رضی الله عنه دا ګورې د دې ابو طلحه بچی و او دی پیغمبر علیه السلام ته بخلی و د الله رسول وی دی به ستا خدمت کوي د 10 کال یې ورته بخلی و دا خوش قسمتي او 10 کاله دی انس رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام خدمت کوي چې راغی هغه ډوډۍ ترخ کې په لوپټه کې تاو وه نبي علیه السلام چې ورته وکتل وی ابو طلحه رالیږلې انس راوی او وی ډوډۍ در کړې دا وی او وی لړ شه دا ډوډۍ واپس یوسه مونږ درلو او ابو طلحه ته وایه چې کټوی کیدی په انغري باندې او چې کوزه یې نه کېده درځم شابه ځه انس هغه ډوډۍ انغستې په منډه یې وړلې او دې وخت د دواړو جهانو سردار مبارک صحابو ته اواز وکړ وی ځای چې ځو څومره چې خلک ناستو په مجلس کې اخو په بلا صحابه کرامو کافي تعداد باندې ټولې ځان سره په مخه کړل دې په منډه لاړ ابو طلحه رضی الله عنه ورغې ښځې وي نبي علیه السلام خو هغه خپله سخا وکړه وی څنګه وی ټول صحابه کرام یې را په مخه کړي دي موږ سره خو دغه 3-4 یا 2-2 3 ډوډۍ دي دې سره به څه کوو ګوره دا بیبي دونه هوښیاره ده وی تا نبي علیه السلام پوه کړی دی چې څه منکره دي وی او پوه کړی مې دی وی بس بیا چې پروا مه ساته وی مونږ غاړه خلاصه ده مونږ خو ویلې چې دومره ډوډۍ ده فرمایي جناب چې کله نبی علیه السلام راننوته وی لوښی راوړی
غټ لوښی راوړو او چې هغه کومه ډوډۍ وه نو هغې په هغې کې چوري کړه، ماته یې کړه، پوټي پوټي وړه وړه کړه او یې کټوۍ را کوزه کې او په خپله یې پکې چف نارې کړې او خپلې مبارکې لاړې په هغه کټوۍ کې تو کړلې. د حضور پاک مبارکې لاړې چې یو ځای ته ورسېږي خو خزانه ته جوړه شو، هغه کټوۍ کوم ځای ختمېږي، لاړې مبارکې پکې تو کړلې او چف یې پې وکړو او صاحب هغه خوروی را واغېسته سره د هغه غوښې و هغه په هغه ډوډۍ په هغه ماته فوټې کړې ډوډۍ باندې ور واچوله، وی لس لس را ننوځئ. صحابه کرام لګیا دي ډوډۍ خوري او د مړۍ خېټې خوري او ځي او بیا راځي او نور خوري او ځي، نور خوري او ځي. هغه په سوونو صحابه کرام ټول ماړه شو، ټول ماړه شو. او فرمایي ابو طلحه رضی الله عنه وی چې کومه ډوډۍ ماته کړې وه په هغه لوښو کې، وی چې کله نبی علیہ السلام او صحابه ټول ماړه شو، وی چې مونږ هغه ډوډۍ ته وکتل، وی مونږ وی چې دې نه چېرته نوړی کمه شوې ده او که نه ده کمه، او کټوۍ ته چې وکتل نو کټوۍ هم هغسې خوټ کېږي او پوټې ته نه کم شوې. دا دومره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت او مینه لري. داسې عجیبه بیبي ده. نو دا ام سلیم رضی الله تعالی عنها، ګوره د ښځو خبره درته کوم، ښځې به د الله تابعداري مخکې به کوي، د رسول الله تابعداري به مخکې کوي، د خاوند به درې نمبر کې کوي. لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. زنانه دا خبره واوري چې که چرته خاوند ته د داسې خبرې مطالبه کوي چې هغه د الله او د رسول خلافي، چرته به هم د خاوند تابعداري بیا نه کوي، د الله او رسول مخکې. پلار که د زوی نه داسې مطالبه کوي، زوی د پلار نه، رور د رور نه، دوست د دوست نه، ګاونډي د ګاونډي نه، استاد د شاګرد نه، چې هغې کې د الله مخالفتي، نو هغې کې به د چا هم تابعداري نه کوي، الله مخکې دی، د الله رسول د هغه تابعداري مخکې ده، دا نورې خبرې وروسته دي. نو دی چې کور ته راننوته نو فورا تپوس کوي ماشوم څنګه دی، راکوټې ښځه ورته وایي چې دا هغه لږ یو پوټې دمه شوی دی، دمه دی. د ښځې خو دا مطلب و چې بس دمه شو، د دنیا د کړاو نه خلاص شو، د بیمارۍ نه خلاص شو، دردونو نه او د چغو د وی وی نه خلاص شو، بس مړ شو. نو د ښځې خو دا مطلب و چې نفس یې لږ یو پوټې ساه یې لږه په ځای شوې ده او لږ قلار دی، یعنې مړ دی. او خاوند یې دا ګمان وکړ چې دی جوړ شوی دی ودرې، ځکه دا لفظ داسې دی چې دواړه معنی یې مراد کېږي. لږ یې طبیعت په قلار شو، هغه ټیک و چې طبیعت په قلار شو، دمه شو که نه، دنیا نه خلاص شو، آخرت ته لاړ. او خاوند یې دا ګمان وکړي چې ماشوم جوړ دی ودرې، اوبه مو به یې ورته راوړئ، دی خوشحاله چې د بچې مې جوړ دی، ډوډۍ ولا راوړه، وایه که نه. دې زمانې ښځه به داسې چل به وکړي. الله اکبر. ماشوم چې پوټې غوندې زخمي شي، مرګ خو لا لویه خبره، نو ښځه په ځان څومره پیریان راولي. د یو جناب کندي نه بل کندي پورې چغې رسي او ګریوانونه شلی او په ځان له سر په دیوال پورې ډغی او لوی غوبل او چغې جوړې کړې دي. الله دې هر مسلمان د داسې غمونو نه وساتي. بچې مړ کېدل دا ډېر ګران کار دی د مور او د پلار دپاره. نبی علیہ السلام ورته د زړه میوه ویلې ده، د زړه میوه چې کوم وخت کې ماشوم بچې نابالغه بچې د مور او پلار مړ شي او فرشتې روح یوسي، نو رب العالمین ته تپوس کوي هغه ماشوم نم څه ویستله، الله ته پته وی او وی زما دا فلان کی بنده د زړه میوه مرو شو کوله. ګوره ماشوم ته د زړه میوه ویلې ده، زما دا بنده د زړه میوه مرو شو کوله، وی الله رو شو کوله. وی زما بنده سوی، وی چې الحمدلله، خدا چې ته خوشحاله زم پې خوشحاله یم. وی ښه جنت کې یو لوی محل ورته جوړ کې او د پاسه پې ولیکې بیت الحمد، چې دا هغه مکان دی چې د ما د شکریې او د حمد د وجې نه دغه مور او پلار ته میلاوي. نو ښځه به فریاد به نه کوي. نبی علیہ السلام فرمایي کومه ښځه چې مړي پسې ګریوالونه شلی او مخونه وی او چغې وباسي، دا زما د ډلې نه نه دي. ګوره ما خو مخکې وی چې دغه امتحان نه دی، الله مسلمان ساتي، ګران کار دی. د کوم سړي چې بچې مړ شي، د کومې ښځې چې بچې مړ شي، نو دا اسانه خبره نه ده، بلکې انسان خو له انسان دی. ته د مرغۍ بچې راونیسه او مړی کسونه چلچغې وی، ته د غوا او د چیلۍ بچې راونیسه او لږ غوندې هسې لرې کا، نو څه موږي وباسي که نه وباسي، پړي شلی که نه شلی،
عقل کم دی ته ورته ګوره. د انسان خو بیا کامل عقل دی چې د انسان بچی مړ شي نه هغه خو واقعي چې د زړه درد ډېر زیاتي. الله دې مسلمان ساتي. دغه امتحان ته ټینګېدل ډېر ګران کار دی، لیکن بیا هم پکار دی دا الله د طرف نه دی چې انسان په بالکل صبر وکړي او چې دا ګریوان شلی او دا مخونه وی او دیوال سره سرونه ډغی او د سر نه ویښتو باسي. نبی علیہ السلام فرمایي دا زما د ډلې نه بالکل نه دی. دا ګورې ګناه ده. بعضې ښځې ګورې اسې میدان خشته کوي چې د پردي مړې به شوي پردې مړې او صاحب دا ښځه به ورشي او هلته کې به سترګې په لاړو باندې غوړې راغوړې کي او چغې به جوړې کي، لوبه به ګرمه کي، دا به هم چغې وباسي، هسې به په سترګو لاړې پورې کي، جړا مړا به نه ورځي. او بعضې ښځو له خوا هسې جړا ورځي. تقاس ته ما یو ښځې نه تپوس وکړو، مې ته خو هر مړي ته جاړې او ساندرې دې شروع کړي، نصیحت مې ورته کو. مې دا ته ستا له جړا څنګه درځي؟ ما ته وې بچې وایي دا چې ته مخکې د ما یو زوی مړو نو چې د کوم مړي ته لاړ شم نو هغه خپل زوی ځان ته رایاد کړم نو بس ما له جړا چغې جوړې کړم، نور یې ځان سره وجړوم. د ښځو خو دا ویره دد دی که نه؟ دا ګوره ډېره لویه ګناه ده. ځکه درته ویم ګناه کبیره ده. پردو مړو ته جړل او پردو خلکو باندې غم راوستل او په اختر کې چې راوشي نو بیا چغې جوړې کړي، غم ګرم کړي. دا بعضې ښځې بوډیګانې ښځې پیالې چای پسې ګرځي، پردي غمونه ګرموي. دا بوډیګانې ښځې وي اکثر لال بشي او په اختر کې به م ورشي او په شو قدر کې به م ورشي، هغې باندې به هغه غم لږ سوړ شي او دا به ورته یو څو ساندرې ووایي، وایي بچیاو، وایي روارو، لاړې که نه او پلان کې او ډنګرې او هغې سره صاحب په هغې غریبانانو هم چغې جوړې کړي او ویر شروع کړي. دا ډېره لویه ګناه ده. ګورې دا زنانه له دې نه بالکل منع کړي. هغه کار وکړئ چې کم کار د الله او رسول پرې راضي کېږي او کم کار چې الله او د هغه رسول منع کړي، الله دې هم د هغې نه وساتي، د هغې نه ځان ساتي. نو جناب علي ورغی صاحب او پخوا به لا نور عادتونه به یو ښځه به جنازې سره روانه وه، خبره چې د هغې نه خلاص شو. جنازې سره به یو ښځه روانه وه او صاحب اور به یې نیولې او ځان سره لویې چغې به یې والې. ښځه به مخکې روانه وه. دا اکثر طالبانو ته یم سړي به ترې مخکې نه تلل، ښځه به مخکې ځکه ښځو کې دا ویره او دا ساندرې ډېرې زیات. نبی علیہ السلام خو د هغې نه ممانعت وکړې داسې به نه کوې، بلکې په عربو کې دا جاهلیت و چې خاوند به مړ شو ښځې به یې سر وخورې، سر نه به یې ویښته پاک وخورېل، سر به یې کټا که ځان له ښځې او زه په ډول څه کومه، خاوند مې مړ شو زه به ورته سر ویښته به ساتم. دا ګناه ده جناب. د کومې ښځې پلار، رور، بچې، تربوران چې مړه شي 3 ورځو نه زیات غم پې بالکل ګناه ده. د 3 ورځو نه پس که دا ښه جامې اچوي او 3 ورځو نه پس دا غم کوي، دا ګناه کوي ګناه. او د کومې ښځې چې خاوند مړ شو نو 4 میاشتې 10 ورځې به دا خپل غم کوي. غم څه رانجه مانجه به نه پورې کوي، خوشبویي به نه پورې کوي او داسې د ډول کارونه به نه کوي. او 4 میاشتې 10 ورځې پس باس خبره خلاصه شو. د دې اصولو پابندي وکړي. نو جناب ام سلیم رضی الله عنها خاوند ته څه وایي؟ وایي ماشوم قلار شوی دی. د هغه دا ګمان راغی چې بس دم جوړ دی او د دې مطلب دا چې مړ دی. ډوډۍ ورته کېښوده ویې خوړه، حالانکې دغې وخت کې د مور پړه څه تېرېږي، اوبه مو به یې ورته کېښودې. او بیا د ښځې د خاوند چې خپل کم دغه دي معاملات دي، انسانو د سفر نه راغلی و ډېرې ورځې تېرې شوې وې، هغه خپله خوشحالۍ مشالۍ مو کړلې. نو چې کله دې ورته ګورې بیا عمل ونه وي، دی ورته ونه وي دا د ښځې د اوبه مو به ډوډۍ خو ضرورت دی او دا نور خو د خوشحالۍ خبرې دي، لیکن بیا مو ته دا غږ نه کوي. پرې د خاوند د بار نه راغلی دی چې خفه نه شي، ښه نو بیا مو ته ال نه وایي یاره ستړی دی پرې چې وده شي، غږ یې ورته ونه کړه نو دې غریب وده شو. اوس غم خو د مور پړه تېرېږي. په کار خو دا ده چې دې ال ویلې وي چې دا غم پرې لږ سپک شوی وي، نه 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 خاوند ته ال ونه وي، داسې نیکه بیبي. نو خاوند دې وده شو، نو سهار مانځله پاسېد، نو چې پاسېدې سړیه داسې کار وکړه چې لاړ شي او سړي راوله او ماشوم له قبر وکړه نه وه. ولې؟ وایي ماشوم مړ دی. کله مړ شوی دی؟ وایي بېګا ماښام مړ دی. اوهو د بچي ګوره د مرګ اړې ورته ووایي یا ښځې د ما زوی په کټ کې مړ پروت و، ما ډوډۍ خوړله، ما اوبس کړلې او ما د ژوند نورې خوشحالۍ کولې او ما خوب کو او بچی مې دلته کې مړ پروت و، ما ته دې ولې مخکې ال نه وې؟ وایي سړیه په ما غم راغلی او په تا مې ولې راوسته. داسې نیکانې ښځه. زه خو هسې هم دړمنه وم، د شپې هسې هم نه ښخېده
نو تعالی مې ولې غم کته پرېږده چې تا خو خوشحاله ورځ تېره کړه خوشحاله شپه دې تېره کړه ډوډۍ موډۍ دې وخوړله فورا لاړ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس ته د دواړو جهانو سردار مبارک د دغې ښځې د خاوند هغه صفتونه وکړل د جنت هغه مقام او زیر یې ورکړل چې ډېر زبردست وګوره داسې خاوند او داسې ښځه نو ښځو کې فریاد خو ډېر دی خو نیکانې ښځې هغې به هر وخت کوشش کوي چې د مونږ خاوند دی دا خوشحاله وي خاوند خفه ني تکلیف ورته ني د خاوند احترام به کوي د خاوند قدر به کوي ګوره فاطمه رضی الله تعالی عنها چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کشره لور ده او دونه محبت دیدن لدی چالم د نبی علیہ السلام په شان ته او چې کله به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سفر نه راغی کنه نو مونږ به دې کړه ورغی ورنه بوت تپوس به وکړه فاطمه څنګه اکه حسن او حسین ماشومان بچیو کنه واړه بیا واړه سجل علی راواله اما شومان به ولا راوستل دون محبتو لیکن د خاون په حق کې ګوره کنه یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورغی او داسې غرمه ده دوړي دا غرمه ده تپوس یو کوي ترزوی دې شو علی رضی الله عنه یادو څه شو وې ما سره جنگ کو بار وته جنگ خله خاون خامخای ولا جګړه ما سره وکړه او بار وته ای بچے خاون مخه پکاوه ور نصیحت وته بچے خاون مخه پکاوه خیر دی گزاره کاوه او بیا څه کوي نبی علیہ السلام په حدیث ته غوسه کیږي نه لړه ګوري چې تاسو غیر علی ته وګوره کور نه خپشوي د جګړه کړي د بارو ته چا ورته وي صاحب د جمعات د دیوال سره ودرې پروت دی هم ستړی د جمعات دیوال سره په دې خاورو باندې پروت دی سوري ته ودرې خوب ورغلی ستړی به د دواړو جهانو مبارک سردار راغی او خاورې ته سندلې قم یا ابا تراب اے د خاورو خاونده پاسه د خاورو خاونده پاسه خاورې ته سندلې او را پاسه کور ته راوست خبره خلاصه شوه علی صاحب بوئی ما تا بدن نپس دا خور خاون وائی ابو تراب براتا وائی لیکن جی ما تا مبارک رسول دا لفظ ہوئے ارے بس کورتا خبر اخلاص شو اس قسم حالات پخپلا جوڑ شو ام خوشحال دی ام خوشحال نو خخذ جناب دا خاون بخیال ساتی دا بچو بخیال ساتی بچی براولی جماعت تبیرہ لیگی لار خوتے بارو وطا دا بچو تربیت خو بخذا کئی جماعت تبلیگی استاد لا تپوس بسی پارا بتے او رئی وائی استاد صدر توفوس مونگ ورطا خی پا منظر او درئی واری چه خز اینو بچی بے کامیابی او چه دا بچی بیکاری کنا او لو پرانی مور بیکاری پلار غریب دا بار ڈوڑے رات دا لو گٹی جامل لو گٹی او کنا بچو دن نرکور تربیتو کی دوارا خونی شکول کنا خز کار دی جنگ بانا جوڑی والا چه خز نے کئی کما شومی چتا گاونڈی او موینو خیر دی جگڑا رازی دا بنوی خواهان تا کز ماشوم ولی را ماشوم جو جاری یره دا زمون بچی روان دی کن دا گاونڈی وخا روان دی روان دا زمون بچی روان دی جنگ من جوڑا او چه خدا بیدی نئی نو بیدی نا خدا جہنم دی جہنم دوزخ تی بلکل مونگ تا خدا مسائل دیر رازی کن کورتا چه خواهان کل رانا نوزی دی غریب بخاص تلی بای اخستو مانا بای مزدوری بے کری خوالی با پی بیگی لوڑے بہت تکی کٹ کی نہ پکی خیال شتا نہ ببوزی خیال شتا خزی را انگولی خو یخ دے که خورے خوراک ڈکیے گا که نہ خورے مخورا دا که لوڑے دا که ڈکیے گا ڈکشا نظیم دابم لا خزی و خاون تبوی جو ڈکشا خاون بے غیرت رے چی دا غی وقت خوا گوٹن لرگیو گوری کنا او دا ڈڑی ڈڑی پیراوار بعضی وقت مونږ له سړي راشي او ښځه مونږ ته دا خبرې کوي ښځه مونږ ته کنځل کوي مې ته سړی نه یې چې ته سړی یې ښځه ورته څنګه کنځل وکړي ښځه به ورته بیا بد رد ولې ووایي پوه شي په خبره دا بعضې وي داسې ما له مخکې ورځو کې یو سړی راغلی و ښځې والی و یقین وکړه ښځې والی و لاس او خپې او مخې ټول زخمي زخمي و استاد یو پټه خبره نه سره خدای پاکه څه چل شوی چې ځان لی کوم یغې پلان کې ووالمه میں بے غیرتا پتا پلان کیسی کے زور ہو رہا واجی تو کو سڑے تے والے خدے والے خدے ندا والے
دا مونږ کې اسلامي آداب نشته دی، د خدای نه یره نه زمونږ پړونو کې شته او د الله نه یره نه د ښځو پړه کې شته. مونځ نه پېژني بعضې ښځې، یقین وکړه که مونځ ورځي ګنده مخ او ګنده خپو سره او سوټو سره به ټوله ورځ په کورونو کې ګرځي. حالانکې ګوره جناب د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي ښځه به په کور کې ځان دولې ساتي، دولې، او د کور نه بار چې وځي نو خیره نه به وځي. هغه خوشبویي چې کومه خوشبویي رنګ لري، رنګ، نو ښځه به د هغې استعمال کوي چې رنګ والا خوشبویي وي، او د بوی والا خوشبویي په کور کې استعمالولی شي، بار به بالکل نه استعمالوي. سړی به هغه خوشبویي استعمالوي چې هغه بوی کوي او رنګ نه لري. ښځه به د کور نه بار په خیرونو جامو کې وځي، خوشبویي به نه پورې کوي، رنګ به نه پورې کوي، او کور کې دننه به ښه خشته جامه اغوندي، کور کې دننه به ښه خوشبویي پورې کوي، او په کور کې دننه به ښه ډولی ګرځي. او زمونږ ښځې څنګه وي؟ د کور نه بار چې وځي نو ټوله معامله لوړې ده، ښه جامه به هم اغوندي، نری لباس به اغوندي چې وجود یې ښکاري. دا د قیامت د نښو نښه ده. د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي 100 کاله مخکې مبارک شمته هغه هزار شمته سوی وی داسې زمانه به راشي چې ښځې به بربنډې وی، جامې به چولې بربنډې وی، جامې به چولې بربنډې، او سپلاره چې دي نو سر به داسې کوږ نیولي، او ښځو ته سړو ته به ځان مایل کوي او سړي به ځان ته را مایل کوي. او دا ښځې څوک دي؟ علیه السلام فرمایي وی دا زناکار ښځې دي. صحابه وویل الله رسوله دا به څنګه لباس دي چې جامې به چولې بربنډې وی؟ جامه خو چې بنده واچوي خو بربنډتوب ختم شي، وی دا به راشي. صحابه خو دا نری لباس د سیپونو د جارجټ دا جامې نه وي لیدې که ډېر نری لباس چې دا پنډې پکې ښکاري، دا مټې پکې ښکاري، دا لیچې پکې ښکاري، دا مری پکې ښکاري، دا سټ پکې ښکاري. د شریعت مسله درته کومه، ښځې ټولې بېلمازه دي. ولې بېلمازه دي؟ کومې ښځې چې داسې جامه اغوستې چې د هغې دننه پکې دا نلې ښکاري، د هغې دا مری پکې ښکاري، او د هغې دا سټ پکې ښکاري، د هغې د سر ویښته پکې ښکاري، د دې ښځې مونځ ګورې بالکل نه کېږي، قطعا نه کېږي. مونځونه کې ډغرې وایي ډغرې. نری لباس هغه جامه چې ستا پکې پنډی ښکارېږي دا خو عورت دی که نه؟ دا به موالله کې پټی مری ښکاره شوه، سټ ښکار، ټول وجود ښکاري، د سر ویښتو پورې ښکاري. دا خو نن عام رواج دی. ولې الله خفه کوې چې موږ باندې بیماری دي، په موږ مقدمې دي، چې لوی غمونو کې پراته یو، تا الله خفه کوې نو خدای به تا کوم ځای خوشحاله کړي. الله مه خفه کوه، الله به دې خوشحاله ساتي. موږ لوی خدای هر وخت خفه کوو. دا نوک پالش چې دا په نوکونو باندې مږي، دا ښځې دې سره نه اودس کېږي او نه غسل کېږي، بالکل نه کېږي. نوک پالش ته په لاس لګولی نوک پالش، او اودس کې بالکل نه کېږي، بې اودسه مونځونه کوي. نوک پالش ته په ګوته مږلې دی، غسل کوي، بالکل پاکي نه راځي غسل سره. که منځ کوي ګناه کوي، په دې ځمکه ګرځي، لعنت د خدای پې ورېږي، د اسمان نه پې د خدای قهر او لعنت را ورېږي. ځمکه ورته خیرې کوي، د الله فرشتې ورته خیرې کوي. هلته نوک پالش ته مږلی، نوکونه سره د ښځې دپاره نکریزې دې پې پورې کړي، او که نوک پالش یې پورې کړه او اودس کوي یا غسل کوي، نو فوراً دې پې نور څه دارو مارو ومږي چې هغه لرې شي، چې نوک پاک شي. نکریزه خیر، نکریزه ښځه په لاسونو هم لګولی شي، په خپو هم لګولی شي، د سر په ویښتو هم لګولی شي، دا ډول ښځه کولی شي. مخ باندې ښځه کله رنګ والا څیزونه مږي، په کور کې دننه بار نه، بالکل اجازت دی ورته. څومره ډول چې په کور کې دننه ښځه کوي نو کولی شي. مصیبت دا دی زمونږ ښځې چې د کور نه بار وځي نو شیطان ته ځان ډولې کي، او په کور کې دننه پودړی ګرځي، پودړی، شریعت نه خلاف. الله خفه کوي، رسول خفه کوي. او دا وایي د خدای پاک وایي دا بیماری په ټول عمر ناجوړه یم، بچي مې ناجوړه دي، خاوند مې ناجوړه دی، په شته پیسو کې خفه یو، خفه به نه چې تا الله خفه کوي. دا ژوند د جناب تېرېدو والا دی، په لاس نه راځي. هغه زندګي د زنانه تېرې کړي چې زنان هغه زندګۍ باندې لوی الله خوشحاله
الله مخفه کوي خدای بم خوشاله ساتي الله کم خفه کنو تم مکوي چې موږ به خوشاله ژوند تیر او په پردو خادو کې بیا څونه ګناهونه کېږي خفه کېږي ما دا زما وطن دی زما علاقه ده زما کلی دی په پردو خادو کې بیا ښځې صاحب مخ کاره کي او نن خو بل مصیبت دی هغه وی سی آر والا کیمرا دا ګناه ډک شی په خادو کې تاسو نه په دې ودونو کې موټر کې لګولې صاحب تصویرونه پکې او چې کله جنگي پکې ورننوځي په کیمرا باندې تصویر دا عام شی دی نن رواج دی هغه کیمرامین دننه کور ته بوځي او کیسټ ډک کی او کیسټ بیا کم خوالاړ شي ا کیمرامین ځان سره یوسي نو چې ځان سره کیمرامین یوړو نو یو کیسټ تار وروړي او سلو پنځه ته هغه ځان ډک کی او جوړ کړی د خزو فوټولا انګور او خزه او خويندې دي الته وجې ته یوړي تاسو نه ګناه ده یو کور ته خالی نه دینن لګورې پاکه خبره کوم زما پر خبره مخه پکېږي د زړه درد نه الله د پاره دا خبره کوم اګه خپکېږي نو خدای مې او زلزلہ خپکړه ما ده باندې زه خو شریعت خبره کوم څو خپکېږي خوشالي عام رواج دې پرې کلی پرې وطن کې دا پی سی آر کیمرا ګرځوا او سه به خزو میاس کې هغه بلوا ورننه وځي ګرځي او دا خزو د جنکو هغه فوټوان سه به اخلي او هغه انداز کې اخلي چې غیزان دولی کړی ورته څونه ګناه ده څه په دې نه بغیر جنت تیریږي او بیا جنج کې توبه او باسا الکان ټول وردن نه کی کوته دا پردي سړي دي چاته وردن نکړل مستاخ ویندل تناستل ا پښتو دې څه شو اسلام خورستو خبره ده پښتو کم خلاله هغه غټي بورقې د پښتنو خزو څه شوینن هغه بورقې هغه ټوپه والا بورقه شتنن نشتا دا ټول کورونه روکي شي نن پاغه زمونږ دا کشر کول خان دی ورپورې هغه ټوپه والا بورا شټل کاټ دی وای دا موږ په سره هغه ټوپه والا بورقه ها ثوابه کې ورشه وګوره هغه وسمغه دا ټاکی والا جامع او هغه پلونه وسمغه خپل استعمالي هغه پښتو هغه کې شتا او وسمغه خلک کې پسوځ کې کینو پرده پکې وځان نکړي یو خاصلي د پرده نه خوا نه څه دی خوا خځه نه ستري ولې تاسو ته یاد نه دي چې زنانه بدلته کې واده شو زه خو ماشوم او ټانګه کې به کېنولا نو د ټانګې نه شاته به متصادر راته او د کوچوان او د غشید په میانس کې به متصادر لګاو دا څه وکنه وا شته اوس هغه شي نه والله چې دا خځه خان دی و پوره هغه شي پکې کم دی کوچوان ته مې تبم غاړه تکې نه در باندې هغه حیا څه شو اسلام څه شو پښتو څه شو غیرت څه شو غټي بورقې به درنه د خځې نوک پم چانه لیدا دا خو ډېر لوی بے حیايي ده دا خو ډېر لوی شرم دی دا خو ډېر فحاشي ده دا خو ډېر لوی ګناه ده زه خو پښتون یم پښتو دې تباہ کړ او اسلام دې تباہ کړ اسلام او پښتو غیرت دلته یو برابر دي یو شی دی پښتون دغه غواړي اسلام یې غواړي دلته کې پښتون پرې خو د اسلام نه پرې خو غیرت تم پرې خو د حیا تم پرې خو د بيدینه پته روان په دنیا لکان باور دان نه کې ولې ما جنگ دي خپل خويندې وته خپل خزه وته او دا چې کومې خېلې نستا او خواخې راستا او د خېلې هغه د قوم هغه څخرګلې جنې کې دي اپر دې دي ادي مو تاو خوله او پالنګ باندې سیبا سړیو کې جو چته کاله او خزم پر راځي او جنې کې راځي او لکانم راځي او ګډ ګډي دا کوم ایمان دی او کوم پښتو او کوم غیرت دی ولې الله خپکوي خوشالي در باندې الله راوستلو الله خپکه او د شپې بدن سره سیبا لکان وردن نکی دا اوراده او دا به د خزنه وخت پرې کوم الله يرنو پښتونه قومانو کم یو ځای کې تا هغه وکړل خو چې خلق ودانه مولا پس کنزل کې خو چې خلق ودانه په مولا پاکه نو ټول غیرت برباد کړ دا په کوم کتاب کې تاسو راغلي دي چې لکان به وردن نه کې او د خزنه به وخت پرې کې او ځان سره دی بیا خپل مرګري وردن نه کړل او په کرسي دی وسره ناستا وکړه او وردن نه دی خپل مرګي زته ورشه تک تزا وخت پر کول خو ګناه دی قدرت ته خو ځاب سړی یې کنه تو ورشه نو دا پیند شپږ مرګري د کال چې ځان سره مې یو ځای کړل خپل خیره وتاخه خپل خوین وتاخه یا مسلمانانو خدای لپاره لري وجونه پرې ده د اسلام هم خلاف تا د قران هم خلاف تا د رسول الله هم خلاف تا د خدای قهر
باندې نازلېږي. ګورئ ورشه وګورئ تاسو فلسطین ولې تباه شو؟ اوس هم د ښځو په پلان کې ګرځي او دومره لنډي لنډي کمیسونه یې جوړې دي. ورشه افغانستان وګورئ اوسه پورې توبه نه قبلېږي. ورشه عراق وګورئ د سړي زړه پې دردېږي. لیکن که تا دننه د هغوی هغه تصویرونه او فوټوان نه مو کتل نو ته به وایې چې خدایه ته څه کوې؟ نو ښه کوې بالکل الله ښه پوهېږي. کوم مسلمان ملک چې خدای تباه کړ ولې تباه کړ؟ فحاشي او بېحیایي پکې خوره شوه. ورشه دوبۍ وګورئ او دغه وګورئ بوزهبۍ وګورئ. زه تلې نیم خورېدلې مې دي وی یورپ په دنه هیر کړي، یورپ په دنه هیر کړي. نن به د ملۍ او فحاشۍ پسې د یورپ انګریزان د مسلمانانو ملکونو کې ګرځي. موږ خدای نه سوال کوو خدای فلسطین آزاد کا او خدای عراق تباه شو او افغانستان تباه شو او فلان کې ملک تباه شو. ولې الله په خپلو بندګانو نه خفه کېږي؟ ته پې دومره نه خفه کېږي او څونه چې په الله خفه کېږي. موږ د خدای قهر ته په خپله دعوت ورکوو. ښځې مو بربنډې کړې، خپلې لوڼه خویندې مو بربنډې کړې، میدان ته مو ویستلې. تاسو چې پېښور کې وګورئ په دې مارکېټونو کې د هندوان دي که انګریزان دي که د موږ خویندې لوڼه دي. اوس په اسلام آباد کې وګوره، کراچۍ او لاهور خو پرېږده وه، دا چې نیمو جامو کې ګرځي څوک ګرځي؟ ته په فخر کې ځان سره د بوتله ته موټر کې کېناستې هغه په دوکانونو کې ګرځي سوداګانې کوي. خدای قهر له دعوت نه ورکوئ تاسو، خدای نه یېرېږئ. ټیک ده الله صبر کوي خو چې الله په داسې موقع نیولی مو کړي زما د قسم په خدای که څوک د خدای د قهر نه بیا څوک خلاصولی شي. ګورئ توبه وباسئ، بیا به در سره نور هم غر کېږي، حیادار به هم غر کېږي او نور به هم غر کېږي. بیا دلته کې ورننوځئ. ولې دغه کومه څه ورته وایي؟ اورا ورته وایي که څه ورته وایي؟ هغه دغه چې دې پرې کوي نکري دي او بل دی او نکري دي. څونه ګناه انصاف دی. پخوا به ښځې ناوې کړي سړی مو سره ناوې کړي. هی بې غیرته. پخوا به د ښځو راګانې تلې مړه نو څه ووایم نو دا زړه مې ډک دی خو څه ویلی شو. اوس د هلکانو راګانې دي، هلکان بنګړي واچوي او ګډېږي او په سر یې بنارسۍ چولي. دا د هلکانو راګانې، د ښځو هغه د یېرې شو. توبه وباسئ، توبه خدای ته وجاړئ رب العالمین ته. د څه کوئ او په کومه لار روان یې؟ قیامت پر د خدای سره مخامخ کېږي، د خدای قهر او غضب به همداسې ونیسي والله که ته بیا خلاص شئ. د ښځو خپل حدود او سړو خپل حدود. ښځې به خپل ستر کې او خپلې پابندۍ کې دننه به خپل ژوند تېروي. د دې نه به روانې شي ښځې صاحبه، خاوند به غریب ټوله ورځ ګرځېدلي او ګوډ به یې کړي، چاري به یې کړي، لس لس او شل روپۍ به دا بچ کړي خو چې پته ورته ولګي چې د یو تور چیلي پیسې برابر شوې که نه سړیا ما خو ستا د سر یو تور چیلې منلې دي او دا به کاکا صاحب له وړو، پیر بابا له به وړو، د پیر بابا مې منلې دی. یاد وساتئ منښتي به د الله کوئ. ګورئ که منښتي د پیر بابا او د کاکا صاحب وکړه دا منښت عبادت دی، کافر شوې په دغه ټکي. دا الله به کوي، ثواب یې بخه کاکا صاحب ته بخې او که پیر بابا صاحب ته بخې او که بل چا ته بخې. نو پنځلس ماشومان به یو په اوږه یو اوږه کېنئ، بل به په بل اوږه کېنئ، ټول بس پتې ډکې هلته خسري به پورې خاندي او به خولې به پرې ماتې. نو کاکا صاحب ته به لاړ شي نو هغه چیلې به ته هغه منجور والي بنګړي بنګړي به والي تش تور به راشي. ښځې خاوند دی 2 میاشتې 3 میاشتې غریب مزدوري وکړه، لږې پیسې جمع کړم تباه دی کړه. د دې رواجونو نه ځان وساتئ، توبه وباسئ د دې رواجونو نه. هغه کار کوئ چې په کوم کار الله او رسول خوشحالي. حضرت ام حبیبه رضی اللہ تعالی عنہ د دواړو جهانو د سردار مبارک بیبی ده او خاوند یې څوک دی؟ دا نبی علیہ السلام. او پلار یې څوک دی؟ ابو سفیان رضی اللہ عنه. خو دغه وخت کې دا پلار دا کافر دی، مسلمان نه دی او د کافرو سردار دی. دا پلار یې راغی د نبی علیہ السلام سره څه مسلې دپاره مدینې منورې ته ډېره موده شو لور یې نه ولي. نو چې نبی علیہ السلام سره څه خبره تلې چا یې تپوس وکړه زما د لور کور کم دی. اوس ګوره لورې د نبی علیہ السلام بیبي د ام المؤمنین ده، خاوند د کافرو پلار د کافرو سردار. وی دغه کور چې ورننوت نو دا لور ورته راپاڅېده او ډېره زیاته خوشحاله شوه ځکه چې 100 کاله پسې پلار ولید. ډېره خوشحاله او پلار هم خوشحاله او د خوشحالۍ یو بل ته وجړل. یو راکوټې غوندې پوزکې پروته په کور کې، دا پلار یې راغی په هغه پوزکې کېناستېده. الله اکبر. نو دا لور ورته بابا لږ صبر وکړه، نا پوزکې ته غونډ کړ.
نه کوټه باندې ټوکړه پرتا وای بابا پدې کې وای بچي تاسو پیغمبر دا تل خي چې خپل راځي خو کدا پوزه کې غونډو نو پکار دا چې ما ته خور کړي نه هغه خور پوزه کې نه رانه غونډ وی مونږ ته چې زمونږ پیغمبر د مور او پلار په حق کې څه فرمایي دا په بل دین کې نشته. د پلار ډېر لوی قدر ډېر لوی لحاظ او ستا په لیدو باندې بابا ډېره زیاته خوشحاله شو ډېره زیاته. نو دا پوزه کې رانه ولې غونډ کړ ګوره الله او رسول او پلار راغی نو چې الله او رسول یو خواش او پلار بل خواش نو څوک باندې بیا الله او رسول څوک باندې الله او رسول پلار عزتمند دی بابا ډېر خوشحاله شو خوشحاله نه مې وجاله چې ته مې ولیدې ډېره موده پس دا پوزه کې درانه ولې غونډ کړ وی په دې دواړو جهانو مبارک سردار ناسته کوي نو په کوم پوزه کې چې د دواړو جهانو مبارک سردار کینی کنه نو زما ضمیر دا برداشت نه کوي چې ستا غوندې سړی د پاغې د پاسه کې نو کافر یې کنه په دې بته کینی نو بیا په زما محبوب کینی دا الله او رسول مقابله او د خاوند او د پلار بیا الله او رسول مکی خاوند ورسول ته ام سلمہ رضی الله عنها دا خاوند ابو سلمہ یو بل سره ډېر ذات محبت دومره مینه چې تاریخ کې داغي کوم محبت او د خځې د خاوند او ګوره په دې محبت الله خوشاليږي ښا سړی چې کور تلال کنه او خځې ته په خندا او قتل او خځې مو ته په خندا او قتل نو فورا عمل نامه کې نه کې شروع شي خاوند به خځې ته خاندي او خځه به خاوند ته خاندي خوشاله او چې تندي او ته بوت کړي خځه یا خاوند یو بل ته الله په خپه کېږي دونه کېږي ډېر محبت یې دواړه نو دا خاوند حبشې ته هجرت کوو دا ام سلمہ رضی الله عنها دا بیبي مرسله لاړه د کافرونو تنګو حبشې ته لاړه نو چې د حبشې نه واپس راغل نو خبر شو چې نبی علیہ السلام خو مدینه منورې ته هجرت کړی دی نو د خاوند مدینه منورې ته روان دغه یوه ښځه ده یو ماشوم بچی دی سلامه یو ښځه یا خاوند یو زوی نو د ام سلمې د دې ښځې ده قوم خلک یې رالل او د ابو سلمہ ته وویل مونږ خو به تا دا ښځه خرڅه کړې نه ده لالو کله حبشې ته ګرځې او کله مدینې شریفې ته ګرځې او کله یو وطن ته او کله بل وطن ته دا هم در باندې خرڅه کړې ده ستا وینځم نه ده دا ستا ښځه خو دلته به اوسېږي مونږ یې بل خوا نه پرېږدو او که ته بل خوا ځې نو بس ده دا مونږ د سره نه پرېږدو په وطنونه یې ګرځې ښځه ترې را جدا کړه حالانکې دونه محبت وکړه چې یو ځل دا ښځه او خاوند یو بل سره خبرې کوي دا ښځه ورته وایي دی خاوند ته وی سړیه وی یو معاهده کو لوستو وی که چرته ته مخکې مړ شوې ستا نه پس به زه بل خاوند نه کوم حالانکې عربو کې رواج و چې زه به بل خاوند کوم او که زه مخکې مړه شوم نو ته به زما نه پس بله ښځه نه کوې چې موږ په جنت کې دوه پد ویو نو دا خاوند ورته وایي وی که ته مخکې مړه شوې ستا نه پس به زه بله ښځه نه کوم دا مې سره وعده ده که ته مخکې مړه شوې ستا نه پس به بله ښځه نه کوم او که زه مخکې مړ شوم نو ته بل خاوند کولی شي ولې زه به ګزاره وکړم سړی م خو ته بس کړې بل خاوند دی دونه مینه محبت نو دې قوم ته دا خپله ښځه پاتې کړله او ابو سلمہ رضی الله عنه یوازې لاړ مدینې منورې چې یوازې مدینې منورې ته لاړ نو د ابو سلمہ د دې خاوند د قوم خلک یې رالل وی د دې ښځې د قوم والا ته وی ښه زمونږ د سړي نه تاسو ښځه جدا کړه دا هم ظلم وکړو دا بچی زمونږ کېږي بچی راکړې نو بچی ته د خاوند قوم بولته نو خاوند هم ته جدا شو د مینې او زوی ته لاړ نو دا غریبه به غرونو ته وخته او جلل دی ټوله ورځ به یې جلل ټوله شپه به یې جلل ځکه خاوند خو ته هجرت وکړو قوم ته دا پاتې کړه او بچی ته د خاوند قوم واخېسته جلل دی نو یو ځل جناب د دې چې خپل د قوم خلکو دا را جمع شو یاره وي ظلم ولې په دې مظلوم ولې ظلم کوي خاوند سره چې دا خوشحاله وه نو به زیره ورسره کړه خاوند یې پېښه دا پېښه ولې خفه کوې چې دا په مسافرۍ په پردي وطن خوشحاله ده نو به ځي او دا وایي بس پرېږدی بس په دې فیصله وکړه نو چې وی دی پرېږدی نو هغه قوم والا د خاوند والا بچی م ورکړ بچی والا غېږ له لاغې یو اوښی والا ورکړه وی ده خاوند پسې مدینې منورې دا مدینې منورې ته راغله قوم یې پرېښود پلار یې پرېښود هر څه یې پرېښودل او خاوند پسې راغله نو دا خاوند یې جناب یو موقع کې شهید شو مړ شو نو چې دې مړ شو دا خاوند دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی خاوند یې ډېر عجیبه انسان و صحابي نو دې صاحب تورې جامې چولې وې او هغه زمانه کې چې د غم کم لباس یې هغې چولې او یو بله ښځه م راغلې وه چې یو ځای به ساندرې وه
نو چې څنګه نبی علیہ السلام را نه وت نو دې ته غږ نه کاوه، دې خضر درمن نه ابل خدای ته وای وی ګوره کم کور نه چې الله شیطان اوخ کې دی نبی او تعالی دم نه کوي. بس اپوي شو وی بس لا مجاله نو دی وی چې ډیر مې زړه دردمند دی. نو داسې ما وی چې زه به وجاړم چې زما د جړا به خلک صفتونه کوي، خو چې نبی علیہ السلام په خفه کېږي نو زه نه جاړم. نو پیغمبر علیہ السلام ورته یو دعا وکړه، وی مسلمې دا دعا کوه یا الله مالا په دې مصیبت کې اجر راکړه، اللهم اجرني في مصیبتي واخلف لي خيرا منها، دې مصیبت کې اجر راکړه او الله دې خاوند نه بهتر راکړه، بهتر مرګ راکړه. وی دا نبی علیہ السلام وینا او په دعا خو مې شروع کړه دې مصیبت کې الله اجر راکړه او دنه بهتر. وی خو ما وی کړه دنه بهتر بلا سوکي دعا خو مې شروع کړه دې دنه غوړه مرګ راکړه، خو مې چې دنه غوړه خاوند دوشتل نه دنه غوړه بلا سوکي. نو رب العالمین زما دعا قبول کړه، مال الله د خپل خاوند نه غوړه خاوند راکړه، هغه څوک او هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غنی کاله دا ګوره الله او رسول تابعداري چې خدای پاک په دنیا کې نبی علیہ السلام خزا کړه بیبي کړه او په جنت کې الله د نبی علیہ السلام په بیبيانو کې راوسته. خزه پوي کې زنانا د حیا جامه واچوي، د حیا لباس واچوي، د سالونه پردو کې تصویرونو ویسیارونو نه ځانو ساته، بے حیاي نه ځانو ساته او سترو کې ستر او پردو کې نری لباس نه ځانو ساته، نو پالشو دې قصو پیسو نه ځانو ساته، د ګناه کار مکوي، د حیا کارو کې د الله او د خپل خاون او ردی د حیا خیال ساته، دنیا بمخي او آخرت بمخي. رب العالمین دې زمونږه د ټولو زنانو په سرونو د حیا او د پردې صادر واچي او الله دې موږ د رسوایي او د بې عزت ورځې نه محفوظ او ساتلي. الجنة ستوديو.